السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. غیر شرعي لباس کول لبد مرغه چې زموږ جامعه ورځ په ورځ باندې د اسلامي لباس څخه لرې کیږي. پردي لباسونه، پردي رواجونه، پردی کلتور او کلچر زموږ و جامعې ته راداخلیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په دې متعلق موږ ته څه فرمایي؟ د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی و کوم وخت چې مکة المکرمه فتح سول او رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم داخل سو مکه مکرمه ته، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته کوم پیغام پرېږدي؟ ان الله ورسوله حرم علیکم. په تحقیق سره الله جل جلاله او داغه رسول محمد صلی الله علیه وسلم حرام کړی دی په تاسو باندې څښل د شراب او خرڅول او پیسې د شراب. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله او د الله رسول پر تاسو باندې حرام کړی دی خوړل د مرداري او پیسې د مرداري. یا حیوان چې خپله مړ سي هغه ته نو مردار ویل کیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله او د الله رسول پر تاسو باندې حرام کړی دی خوراک د خنزیر د غوښو او پیسې د خنزیر. او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وقص شواربه وعاف اللحا. تاسو بریتونه کوچني کوئ او ژرې پرېږدئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تمشوا فی الاسواق. تاسې مه ګرځئ په ښارو کې الا وعلیکم الازار. تاسې باید په لنګ کې وګرځېږئ. لنګ سنت یا پرتوک سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انه لیس منا من عمل سنت غیرنا. په تحقیق سره هغه زموږ څخه نه دی من عمل هغه څوک چې عمل کوي سنت غیرنا پر طریقه د بل چا باندې. نو یې محترمینو موږ چې نن غربي لباس کوو، نن چې موږ د پردو په لباس کې ګرځو چې هغه لباس د یهودو او د نصاراو یا د نورو کفارو وي، موږ به څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان وبلل سو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایي وایي په ښارو کې چې ګرځي، په لنګ کې ګرځي یا په پرتاګه کې ګرځي، انه لیس منا هغه څوک زموږ څخه نه دی چې د پردو پر طریقه باندې عمل کوي. موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام پرېږدي چې تاسو مخالفت د یهودو د نصاراو څخه وکئ. موږ ته ولې اسلام بې قدره سو؟ موږ ته ولې د خپل نبي، موږ ته ولې د خپل رسول، موږ ته ولې د خپل پیشوا اعمال له هغه کړه وړه بې قدره سوه؟ موږ ته ولې نن غربي پیشن خوند راکوي؟ که مو خوندې دي که مو ورونه دي په غربي پیشن باندې مبتلا دي، په اسلامي ممالکو کې مبتلا دي، حتی په حرمینو شریفینو کې په پردي لباس کې ګرځي، په غربي پیشن کې ګرځي. یو ورځ تا تلونکي یو له دې دنیا، دا دنیا پرېښودونکې ده، که موږ یې نه پرېږدو دنیا مو پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې د هر چا سره د مشابهت په قوم کې به راپورته کېږي. او خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څوک چې زموږ پر طریقه باندې نه ځي هغه زموږ څخه نه دی. آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پتلون اغوستی وو؟ که صحابه کرامو پتلونان اغوستی ول؟ که د هغو لوڼو او د هغو ښځو پتلونان اغوستی وه؟ که د هغو اولادو پتلونان اغوستی وه؟ ایا موږ ولې د خپلو اکابرو، د خپلو پیشوا، د خپلو مشرانو، د خپلو محبوبانو سیرت او صورت تر کړ،
خو لیکن د غرب او د شرق لباس مو غوره کوي ځان ته. نو زه نه وایم دا ګیله چې هر څوک کوي زما څه دې نه کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انه لیس منا من عمل سنت غیرنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا د آخر زمانې حالات ټول الله جل جلاله ښکاره کړي چې داسې به په امت کې تحولات راځي، د اسلام څخه به لرې پاتې کېږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه څوک چې زموږ له طریقې څخه سوا پر بله طریقه باندې عمل کوي هغه زموږ څخه نه دی. نو چې ویې ایستلې نو په قیامت به هم وتلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک د امتیت له صفه څخه. په دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ته زموږ څه نه یې، نو په قبر کې بیا هم د ده په سب کې نه یې، په قیامت کې به هم بیا د ده په سب کې نه یې. راځئ خپلو اعمالو ته فکر وکړو، خپل لباس ته فکر وکړو، خپل ماحول و خپل چاپېریال ته فکر وکړو، خپلو کورو ته فکر وکړو چې زموږ په کورو کې کوم لباس شروع دی. آیا زموږ ښځې او زموږ مندې خوندې زموږ لوڼې هغه د صحابه کرامو د ښځو په سیرت او د هغو په لباس کې ملبوسې او ښایسته دي، او که موږ خوندو او موږ لوڼو ته ښځو ته هغه لباس راوړو چې هغه د یهودو د نسواراو لباس وي، هغه د هندوانو لباس وي، هغه د نورو نارواو خلکو لباس وي. حدیث رقم 6412 صفحه 112 مجموع الزوائد جلد نمبر 4. نو الله جل جلاله دې توفیق راکړي چې لباس نبوي لباس د ځان دپاره د اولاد دپاره غوره کړو. د کوچنیوالي څخه ماشومان په اسلامي لباس باندې اموخته کړي. دا بعضو کورو کې زه وینم ښه کورونه وي، دا خلک یې نیک خلک وي، علما وي یا طالبان وي یا حافظان وي، خو دا کوچنیانې په دا پتلانه و دا نجونې په پتلانه کې زه وینم، نو مې زړه ډېر درد وکړي. نو خو له دغه کوچنیوالي څخه په بدو هم سړی عادت کېږي، په ښو هم عادت کېږي. نو دغه نجلۍ چې بیا رالوسو بیا پرتوګ خوند نه ورکوي، بیا هغه د کوچنیوالي عادت سره ځي پتلون خوند ورکوي. نو خپل اولادونه له کوچنیوالي څخه تربیه کړي په نبوي لباس باندې. د زما لوڼې دي د یو وخت بیخي کوچنۍ ده، غږېدلی نه شي، زما مخ ته خو نه غږېږي، چې زه راووځم بیا پټ ورته ودرېږم، دا چې دا د مور سره غږېږي یا د نورو کوچنیانو سره، دا د کوچني خبرې ډېر ښه خوند کوي، د ناولاده غږېږي، تورې نیمۍ وایي. خو د دې دا پړونې سره دومره مینه و عادت چې ماښام پرې وځم دا د پړونې نارې وایي زما ټوکرې چېرته دي. نو کوشش وکړئ ماشومان له کوچنیوالي څخه په نبوي لباس باندې عادت کړئ. والسلام علیکم.